د مینې په بابت کې نه په سود یو نه په زیان یو د مینې په بابت کې نه په سود یو نه په زیان یو په څومره خلکو مو شیندلی دی دا زړه او ما پیژني چې بهر یم پوښتنه ترېنه وکړئ ما پیژني چې بهر یم پوښتنه ترېنه وکړئ د دې ښاري هر ښکلي تللی دی دا زړه جی ګرانو کتونکو السلام علیکم ټول ستړي مشي ټول په خیر راغلی زه یم ستاسو کوربه نه مخلص او تاسو په دې وخت کې وایئ چې دا نه مخلص ولې داسې په غلا راغی دا ځکه چې دا وخت موږ د خپل ملګري د چا چې مرکه کو دلته دوست محمد بهر صاحب کلي ته راغلي خو په دې وجه راغلي موږ چې هغه ته دا پته ونه لګي چې دوی راغلي دي او एकदम به روباسو د کور نه هغه سره به مرکه شروع کوو زموږ ټیم زموږ ټول ملګري دلته راغلي دي زموږ پروډوسر عرفان صاحب دی زموږ کیمرامین کامران صاحب دی او زه نه مخلص یم خو واحد یوسف زی موږ سره نشته ځکه چې دغه سم مسلې ویلې کوم ته کنه روغتیا هم د خدای دې جوړ کړي مشالونه پروګرام دی زموږ پروګرام نوم څه دی چې بالکل مشالونه په ام ټلویزیون باندې په ام ټي وي باندې تاسو ګورئ زموږ دا پروګرام جګرانو کتونکو وخمنال راځي چې بهر صاحب سره مرکه وو راځئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم زه یم ستاسو کوربه ستاسو ملګری نعیم مخلص د خپل پروګرام مشالونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ام ټلویزیون لخوا خو خفه دا ځل په دې مه چې ما سره زما ډېر خوږ ملګری زما سره چې کوم بل کوربه دی واحد یوسف زی نو هغه لږ کې څه مسله وه انسان دی کمزوری نشته نو په دغه وجه هغه پاتې شو خو بهرحال زما او د واحد یوسف زي خبره هم داسې ده چې هغه خو لږ یو سرکاري نوکر دی نو هغه ته ما ویلي چې خیر ته به موږ ډېر نه راټینګو خو بهرحال چې کله ته وي نو ته به موږ سره په مرکه کې شامل یې او که فرض که ته نه نو خیر دی بیا به پروګرام چې کوم دی نو هغه به زموږ دغه شان جاري وي ولې چې تاسو انتظار کوئ زموږ پروګرام ته او تاسو زموږ پروګرام خوښوئ ستاسو د ټولو کتونکو د ټولو اورېدونکو څومره چې موږ د ام ټلویزیون په دې شیشه باندې ګوري د زړه د کومې مننه کوم ستاسو شکریا ادا کوم چې دومره ښه میسیجونه تاسو موږ په دغه د فیسبوک په لیکه باندې راکړل چې یاره ستاسو پروګرام ښه دی د دې پرومو تاسو وکتله د ریاض اختر صاحب سره موږ مرکه وکړه داسې نور ملګري انشاءالله زموږ چې څومره اکټران دي هنرمندان دي زموږ څومره شاعران دي د ادب د دنیا سره تعلق دی دغه ټول ملګري دغه ټول هنرمندان دې به موږ راجمع کوو او ستاسو مخې ته به انشاءالله راولو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه شان نن موږ په یو داسې ځای کې ناست یو یو داسې ځای ته راغلي یو چې زما د ملګري کوم چې زموږ پروډوسر دی عرفان او زما کیمرامین ملګری کامران ډېر زیات ستړي شوي هم دي او بلکل په دوړو کې خړو چې رالل ما نه پېژندل چې دا څوک دي نو دومره زیاته خواري کړې ده او دا د دې خوارۍ نه بغیر نه کېږي دا زموږ ټولو یو ټیم ورک دی په شریکه باندې زما د واحد یوسف زي د عرفان او کامران انشاءالله ستاسو کومک ستاسو ملګرتیا به موږ سره وي او موږ به د خیرې مخ په وړاندې باندې روان نن موږ خبره مې دغه کوله چې بالکل په شمالي اشنغر کې دا وخت موږ ناست یو نو شمالي اشنغر یو ډېر تاریخي یو ټاټوبی دی یو ډېر تاریخي ځای دی د هغې په تاریخ کې د هغې په هسټرۍ کې زه نه ځمه ولې چې بله کیسې داسې دي چې هغه د دې خاورې سره تعلق لري بیا سپیشلي
پای کې زمونږ کسان تحریک چې کوم دی ټولې نړۍ ته ښکاره دی پټ نه دی په هغې به موږ د ملګري سره خبره کوو نن د هغه په کلي کې موږ ناست یو شنه شنه پټي دي زما د ملګرو هم ډېر زیات انجوای کړل خوښ یې کړل چې دا خو ډېر ښایسته ځای ته رالو او حقیقت خبره ښایسته به ولې نه وي چې څنګه دا ځای ښکلی دی څنګه دا پټي ښایسته دي څنګه د هغه کور ښکلی دی څنګه د هغه کلی ښایسته دی دغه شان هغه زما ملګري هم ډېر زیات ښایسته دی د هغه خبرې هم ښایسته دي د هغه شعرونه هم ښایسته دي بلکل د هغه تعلق د ادب د دنیا سره دی شاعر هم دی سندرغاړی هم دی خدای ډېر خوږ اواز ورکړی دی او بله خبره ټول نه غټه دا ده چې په سکول کې استاد هم دی زمونږ ماشومانو ته زمونږ نیو جنریشن نیکسټ چې کوم را روان دي دغه ماشومانو ته د علم رڼا ورکوي هغوی د دغې شمې د دغې علم په وجه باندې هغوی نه د رڼا مشالونه جوړوي ډېر زیات پرې خوشحاله یو زما د ورکوټي والي ملګری دی بلکل ستاسو په منځ کې خیلیدل نه غواړم ګران ملګري زما د ادب استاد هم دی د ادب ډېر زیات خدمت یې کړی دی نن سبا په باچاخان پوهنتون نه ام فل هم کوي ډېر ګران ملګری زړه ته نږدې ملګری دوست محمد بهر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه نعیم مخلص زه خپلو مینوالو ته خپلو ګلونو کتونکو ته د زړه د تله هرکلي ویم سلامونه او عزتونه او د ام ټي وي د ملګرو په خاص توګه د نعیم مخلص د عرفان د کامران او د واحد سبزي ډېره مننه کوم چې زمونږ دې کلي ته راغله زما سره کېناسته او زما مینوالو ته زمونږ کتونکو ته زمونږ اورېدونکو ته زما هغه د مینې پیغام رسوي او د هغوی سره یې زه مخامخ کړم نو ډېره مننه ډېر شکریه جی ګرانو کتونکو زما یقین دی زما هیله ده چې ستاسو به زما د ملګری زموږ د نننی میلمه په مشالونو کې بهر صاحب ستاسو ډېر زیات خوښ شوي او تاسو به په دې تمه یې چې یاره دا بهر صاحب دی به چېرته اوسېږي ده به څومره سبق ویلی د ده خوراکونه به څنګه وي د ده جامې به څنګه وي نو زه یم چې دی داسې بهر صاحب تاسو مهرباني وکړئ خپلو کتونکو سره خپله داسې مختصر شان پېژندګلو وکړئ د مینوالو سره به زه خپله پېژندګلي وکړم یو دوه شعر عرض دي ارشاد د مینې په بابت کې نه په سود یو نه په زیان د مینې په بابت کې نه په سود یو نه په زیان په څومره خلکو مو شیندلی دی دا زړه او ما پېژني چې بهر یم پوښتنه ترېنه وکړئ ما پېژني چې بهر یم پوښتنه ترېنه وکړئ د دې ښاري هر ښکلي تللی دی دا زړه زما نوم دوست محمد بهر دی او د شمالي اشنغر د دې انقلابي خاورې سره زما تړون دی همدغه زما پېژندګلو ده بس دغه تعارف د غټو خلکو هم دومره ورکوټی تعارف وي او بهر صاحب سره به نورې خبرې کوو خو یو وړه غونډه کې دمه کوو د هغې نه پس به بیا راځو او د بهر سره به تاسو سره مخ په مخ کوو ټیک شو جی ګرانو کتونکو د وړې غونډې دمې نه پس دا دی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو دا مې خواهش دی چې د بهر صاحب سره ډېرې زیاتې خبرې وکړم ولې چې بهر څنګه چې نوم بهر دی مطلب بهر خو تاسو پېژنئ سمندر بهر نو بهر دی په حقیقت کې بهر دی به موږ ګورو بهر به موږ اورو بهر سره به موږ ډېرې خبرې کوو انشاءالله وخت ستاسو نه لمه جی بهر صاحب پښتنه مې دا د لومبۍ چې پښتو ادب ته خو تاسو ډېر څه ورکړي دي ماشاءالله ستاسو یو کتاب هم چاپ دی زه د اظهر ګوتې فنکاري لرم د هغې نه علاوه ستاسو بل کتاب هم انشاءالله تیار دی دغې نه علاوه نثر تکل تاسو هر څه لیکلي دي پښتو ژبه کې تاسو نثر هم لیکئ او نظم هم دا ګرانو کتونکو ته ووایي چې ستاسو نثر ډېر زیات خوښ دی که نه نظم هم خوښ زه به ګلونو کتونکو ته دا ووایم چې زما نظم هم ډېر خوښ دی او نثر مې ډېر خوښ دی خو شعر و شاعري موږ ډېره وکړه زموږ چې موږ چالم ورځو نو هغه یو غزل لیکلی یا نظم لیکلی خو په پښتو ادب کې د نثر کار ډېر کم شوی دی نو ما هم شعر و شاعري ډېره کړې ده اوس زما د نثر طرف ته ډېر زیات رجحان دی
او زه هم چې زه نثر ولیکم، زه مضمونونه هم ولیکم، افسانې هم ولیکم، تکل هم ولیکم، راپورتاج هم ولیکم، او ټول چې کوم نوي صنفونه دي هغه پښتو ژبې ته راولو، په هغه ټولو باندې زه خپله تبازمایي وکړم. نو نثر طرف ته مې نن سبا ډېر رجحان دی. او په خاص توګه به مخلص صاحب تاسو پوښتنه کوئ، خو دغې نه وړاندې یو خبره کول غواړم چې تحقیق او تنقید د پښتو ژبه کې او پښتو ادب کې د دې شیانو ډېر کمی دی. نو پکار ده چې زموږ نوی نسل په دغه شیانو باندې ډېره توجه ورکړي او د تحقیق کار او د تنقید کار پای ته ورسوي. جی بهر صاحب، مطلب ستاسو مطلب دا دی چې یو ملګری دی فرض کړه یو محفل کې غزل وي او په هغې یو سړي تنقید وکړو، نو پکار دا دی چې دی دغه تنقید برداشت کړي. ټیک ده که نه؟ پښتانه او یا پښتو شعر ادب چې دی هغه اوس لا د ارتقایي مراحلو نه تېرېږي، نو الله په دې ځای باندې نه دی چې موږ هغه د تنقید په چړو باندې ووخو. تنقید داسې کول پکار دي چې په هغې کې زموږ کم نوی کول دی، زموږ کمې نوي شاعران دي، هغوی ته یو سله میلاو شي، هغوی ته یو دانګ میلاو شي او هغوی دغه کار ته چمتو شي. داسې نه چې موږ په هغوی باندې داسې بې ځای تنقید وکړو چې هغوی د هغې کار نه توري. بالکل ګرانو کتونکو، د بهر صاحب تعلق د شمالي اشنغر جندي پښتو ادبي جرګې سره هم دی، دی د هغې صدر دی. او په دغه جندي پښتو ادبي جرګه کې ډېر ځوانان، ډېر هلکان شاعران دي، مطلب د هغې عمرونه ډېر کم دي، د سکول په ایج کې هغوی شاعري شروع کړې ده. او زما په خیال چې په دغه ټولنه کې د ټولو نه زیات خدمت، د ټولو نه زیات زیار چې کوم دی د دغه ملګرو سره، دغه هلکانو سره بهر صاحب کوي. بهر صاحب ټیک ویم که غلط؟ زه جندي پښتو ادبي جرګې په حواله سره به زه دا ووایم، ځکه چې د هغه تنظیم تاسو هم غړی یاستئ او زموږ سره زما سیکرټري دی ګوهر علي ګوهر. نو ټول ملګري ډېر کوششونه کوي، په دې کې استادان شاعران هم شته، او په دې کې زموږ مقصد هم دا دی چې د شمالي اشنغر په علاقه کې چې کوم نوی کول دی د هغوی موږ یو ادبي روزنې وکړو، او په دغه حواله سره موږ تنقیدي اجلاسونه هم کوو، د هغوی غزلې، د هغوی نظمونه تنقید ته وړاندې کوو، خپلې غزلې، خپل کلامونه هم تنقید ته وړاندې کوو، او دغسې موږ د کتابونو مخکتنې کوو. په دغه طریقه باندې موږ د خپل نسل روزنه کوو، او موږ غواړو چې په مزه مزه دا کار داسې شي چې دا نوی نسل د ادب په کار باندې پوه شي. همدغه مقصد. ډېر ښه بهر صاحب. ګرانو کتونکو، که د بهر صاحب اجازت وي نو زه هم چې وړه غونډه کې دمه واخلو، وړه غونډې دمه به کوو، د هغې نه پس به بیا راځو د بهر صاحب سره به ډېرې زیاتې خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، هرکلي وزلې بیا د بهر صاحب سره، د بهر صاحب په چوپال کې ناست یو، د هغه سره خوندورې خبرې روانې دي. زموږ ډېره ښایسته مرکه د بهر صاحب سره روانه ده. او ولې به نه وي چې بهر صاحب زما د ورکوټي والي ملګری هم دی، او په ادبي دنیا کې زما استاد هم دی. زموږ ډېرې غزلې، زموږ ډېر نظمونه دوی ټیک کوي، کله کله موږ پکې ډېرې غلطیانې وکړو. دی راته وایي چې دا به داسې وي او دا به داسې وي. یو جهان مننه کوم، منن د کیمرې مخې ته. بهر صاحب لکه دا هم ستا لوی پند دی چې د کیمرې مخې ته ته دا چې ګرانو کتونکو، بهر صاحب نه به دا پوښتنه کوو، تاسو به ضرور دا سوچ کوئ چې مخلص دا پوښتنه ولې ونه کړه چې یاره بهر صاحب د ادب دنیا ته کله راغی او څه داسې حادثه وه چې یاره دی دې طرف ته په راتلو مجبور کړو، په دې غزل باندې، په دې ښایسته غزل، په دې نازک غزلې په لیکلو دی مجبور کړو، که نه نوره څه وجه وه؟ زه خدایو بینا کوم د خپلو کشرانو په وړاندې چې کم شاعران دي، نو دا شاعري یو خدادا صلاحیت دی، او دا شاعري د مور د غېږ نه زده کېږي. نو هغه خلک چې د خپل وړوکوالي نه، د خپل کم عمر نه شاعران نه وي، چېرته هم شاعران کېدی نه شي. او د دې په باره کې بله یو خبره ده چې د شاعرۍ په مد کې، د ادب په مد کې د استاذ هم ضرورت دی. دا داسې یو کار دی چې دا صلاحیت خدای پاک سړي ته ورکړي، او به د دې پالش کول غواړي. استاد صرف دومره کولی شي چې ردیف، قافیه، دا څیزونه د سړي برابرولی شي، او یا په نثر کې د هغه د ټکو رهنمایي کولی شي. نور دا کار یو خدادا صلاحیت دی، او د مور د غېږې نه زده کېږي. ډېر ښه. مطلب د بهر صاحب مطلب دا چې ما شاعري د مور د غېږې نه زده کړې ده، او دا حقیقت خبره ده. کله چې ماشوم وي په زانګو کې پروت وي، نو هغه کټ ته وله زانګو اچولي د خطې نه، کپړې نه، او مور ته په خوږ اواز باندې وایي چې الله هو شالله هو زما جان الله هو، که نه؟ نو هغه یو دغه د یو ذهن کې پرېوځي د بچپن نه.
زه تاسو ته یو وړه غونډه کې خبره وکړم چې زما ورکوټی بچنګی دی ګوګل تاسو په خدای یقین وکړئ که نه چې هغه د شپې په جړا شي نو زه د بهر صاحب یو کلام دی شازلمي بهر صاحب چې هغه ورته زه ویم نه دی ورته کېږي دا ورته ګوره زه حقیقت خبره کوم ښه نو هغه ورته زه ویم په ترنم باندې نو هغه زه د ګوګل په باره کې زه دا وایم چې دا سړی ایشو نه به خامخا شي زما هم دا خیال دی چې ګرانو کتونکو بهر صاحب نه دا پوښتنه م کوو چې بهر صاحب دا راته ووایي چې ستاسو غزل ته رجحان زیات دی او که نه نظم ته غزل او نظم تقریبا چې نن سبا د پښتنو شاعرانو زیات تر دې دواړو صنفونو ته رجحان خو زه به تا ته خپل دا ویم چې زما په نن سبا وخت کې نظم خوښ دی ډېر زیات او په دې وجه مې ډېر خوښ دی چې نن سبا پښتانه د کومو حالاتو سره مخامخ دي زمونږ په دې وطن کې بدامني ده جنګ دی دغه شیان پکې دي نو نظم یو داسې صنف دی چې په دغه کې موږ د خپلو خیالاتو احسار برملا کولی شو او د دغه عنوان لاندې د دغه بدامنۍ د عنوان لاندې د دغه اورونو د عنوان لاندې د دغه لمبو د عنوان لاندې موږ د دې وطن هغه هلې ځلې د دې وطن هغه حالات لیکو او خلکو ته وړاندې کوو او نه مخلص صاحب زه به تا ته دا خبره م وکړم چې شاعر یو داسې کس دی چې دا اثر لیکي او راتلونکي نسلونه چې دا وخت ګوري چې په دې حالاتو کې څه شوي دي په دې حالاتو کې څه داسې پېښې راپېښې شوي دي نو هغه به د شاعر په شاعرۍ کې او د ادیب په لیکنو کې به هغه لکه څنګه چې موږ د خوشحال بابا شاعري ګورو که نه د هغه شاعري چې ګوري یا د رحمان بابا شاعري سړی ګوري یا د حمید بابا ګوري اټومیټیکلي ذهن پکې هغه طرف ته لاړ شي چې یاره دی کله جیل کې که نه یا څنګه حالاتو سره دی مخ دی نو دا د ټول نه غټه خبره چې شاعر د خپلو تجرباتو احسار کوي دی د خپل چاپېرچل چې دی صحیح دي په معروض کې هغه خلکو ته مخې ته راوړي نو په دغه وخت کې چې څه شیزونه هم کېږي لکه خوشحال بابا په وخت کې چې کم کارونه شوي دي د مغولو خلاف هغه راپاڅېدلی دی یا رحمان بابا چې کم دی د هغه په وخت کې کم دغه شوي یا د بایزید انصاري په وخت کې موږ د مغولو دغه جنګونه وګورو یا وروسته چې کم شاعران دي د هغوی په لکه د خدای خدمتګار چې کوم شاعران دي فدي محمود مخفي صاحب یا داسې غني بابا یا داسې نور شاعران د هغوی په شاعري کې چې موږ ګورو د انګریز سامراج خلاف یو جنګ اواز دی یو سلوګن دی نو چونکې هغوی د خپلو حالاتو یو ترجماني کړې ده چې شاعر د خپلو حالاتو ترجماني کوي نو هغه شیزونه په هغه کې ښکاره برېښي ښکاره پکې بالکل ځکه خو شاعر ته یو عام شان ټکی دی دا د قام سترګې دي دا رښتیا دي بالکل او که موږ وګورو چې نو شاعر په دې وخت کې د قام سترګې ځکه چې شاعر د بغاوت سندرې وای د بغاوت جنډې اوچتوي او کله چې د سامراج خلاف اواز راغلی نو بیا شاعر اواز راپورته کړی دی د سټیج نه د خپل په خپل غزل کې په خپل نظم کې په خپله شاعرۍ کې په خپل نثر کې هغه د سامراج هغه د ظالم خلاف د ظالمانو حکمرانانو خلاف اوازونه یې پورته کړي بالکل چې ما ته ساحل صاحب یو سندره یادېږي موږ ډېر ماشومان وایي راواخلې بیا د انقلاب سره شرونه لیونو ډېر مشهور نظم او ډېر ښکلی او دغه ټول دغه د ساحل صاحب شاعري ځکه د خلکو په خوله باندې ده چې هغه د خلکو خبرې کړي د خپلې طبقې خبرې کړي او دا کومه طبقه کومه چې زورل کېږي کوم چې اته نوي خلک دي کوم چې غریبانان دي مزدوران دي د هغه خلکو د زړونو اواز دی نو په دې وجه د خلکو په خوله باندې د ساحل صاحب شاعري جی بهر صاحب اوس به یو وړه غونډه کې دمه واخلو هغې نه پس به بیا ستاسو طرف ته راځو که زه تاسو سره به ډېرې زیاتې خبرې کوم زموږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلي وایم په خپل پروګرام مشالونو کې د ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې موږ سره زموږ ګران ملګری زموږ ډېر دروند میلمه بهر صاحب ناستی دی هغه سره زموږ مرکه زموږ انټرویو روانه ده او انشاءالله زه به ښایسته ښایسته خبرې به مخې ته نورې هم راځي د بهر صاحب نه به په ښایسته اواز باندې هم غزلونه موږ اورو که خیري نو بهر صاحب یو وړه غونډه کې پوښتنه ده هغه دا چې کومه شاعري ستاسو خوښه ده مخلص جانه شاعري مقصدي کول پکار دي څنګه چې موږ مخکې وویلې چې شاعر د خپل اثر ترجماني نو په دې وخت کې شاعر له پکار دي چې د دې کومو حالاتو سره زموږ د وطن مخامخ دي پکار ده چې د دغه حالاتو د مکمل ترجماني وکړي او کم مخونه او کم کسان چې په دې کار کې ملوث دي پکار چې دغه مخونه د خلکو ته ښکاره کړي چې د خلکو بدامني راوستي د خلکو دا ظلم راوستي د خلکو دا خلک د ورونه شیندي نو
په دې وخت کې د شاعر ډېره غټه ذمهواري جوړېږي او همدغه شاعري کول پکار دي نن سبا. که د دې نه موږ اخوا دېخوا اوړو راوړو خپل عنوانونه بدلو نو دغه شاعري به بامقصده نه وي زما په خیال. صحیح. تقریبا دغه سره ریلیټډ یو ورکوټه غونډه کې سوال بل چې نن سبا چې کوم حالات دي زموږ په دې وطن زموږ په پښتنو باندې په دې حالاتو کې په دې وخت کې د یو شاعر یو تکړه شاعر او د یو ادیب د یو لیکوال داسې څه ذمهواري جوړېږي چېرې هغه دغه خپله ذمهواري وپېژني چې دی دا کار وکړي. او دا سوال ډېر مهم دی ځکه چې شاعر له صرفو په دې وخت کې ساندې ویل نه دي پکار چې موږ صرف ورونه وستایو، موږ صرف بمونه وستایو، موږ دوراني وستایو، بلکې شاعر له پکار دي چې د دغه حالاتو د حل چلم سماج ته وښایي. او په دې وخت کې شاعر له پکار دي چې که په دې ځمکه باندې بدامني راتلی شي نو امن هم راتلی شي، او که خزان شته نو سپرلي هم دلته ټوکېدی شي. پکار ده چې د دغه ګلونو د دغه رنګونو هغه تخمونه موږ دلته وشینو، د مینې سندرې خلکو ته وښایو. ماشاءالله بهر صاحب څومره ښکلې خبره ګوره وله شاعر دی که نه اوس دا که زه ویم نو دا ما نه شوه کولی ځکه چې زه اکټر یم او بهر صاحب شاعر دی. جی بهر صاحب یو خوندور غونډه کې پوښتنه ستاسو نه کوم او هغه زما هم ډېره خوښه ده زه یم چېرې میوزیک طرف ته موسیقۍ طرف ته هم ستاسو سروجان څه توجه شته که نه؟ زه یم چې د شاعرۍ دپاره میوزیک ډېر ضروري دی. زه په خپله شاعر او د میوزیک سره مې اډانه شته دی. نو د شاعر دپاره میوزیک ځکه ضروري دی چې د شاعر په شاعرۍ کې یو ریدم راځي او یو سر راځي او د دې لې جوړېږي. نو شاعر دپاره تقریبا چې میوزیک ډېر پکار دی. بهر صاحب لکه اوس مطلب ستاسو شاعري شوه، د ساحل صاحب شاعري شوه، صاحب شاه صابر صاحب شاعري شوه، دا زموږ د پښتنو ډېر شاعران داسې دي چې د هغوی په شاعرۍ کې اټومیټیکلي یو ریدم یو ترنم غونته کې وي که نه؟ آیا دا د ذهن کې وایي چېرې دا به زه په دې طرز باندې لیکم او که نه دا د شاعرۍ کې دا کمال دی چې دی ښایسته ټکي اسان ټکي دی راغونډوي او بیا کوم زموږ هنرمند هغه وایي په خپل اواز باندې نو یاره دا د هغه کمال وي او که نه دا د شاعر کمال وي. زه به دا تاسو ته دا ووایم چې کم شاعران دي او د چا شاعري ډېره د ریدم سره یا د میوزیک موسیقۍ سره مشهوره شوې ده نو که د هغوی بیکګراونډ هغه شاته حالات موږ ولټو د هغوی موسیقاران دي په خپله باندې لکه حمزه بابا به موږ یاد کړو، ساحل صاحب به موږ یاد کړو، داسې د خاطر افریدي شاعري به موږ یاد کړو، یا دا مخکې چې کوم زموږ باباګانو دغه لیکلي دي د چاربیتې لیکلي دي نو دغه زیات دغه کسانو په ترنم یې وینا کړې. اکمل لیونی به موږ یاد کړو، دا کسانو په ترنم سره وینا کړې او زیاتره دوی پکې سازونه هم زده دي لکه رباب یې زده کړی، هارمونیم زده کړی دی او د دغې سره خپل هغه لکه سیډونې ویلي نو چې موږ د هغوی شاعري وایو که نه نو موږ کې دای په طرز کې لیکلې ده. بهر صاحب څنګه چې تاسو وویلې که نه چې لکه د چا په شاعرۍ کې ترنم وي، د چا په شاعرۍ کې موسیقیت وي او هغه خوندوره وي نو ما ته خو داسې ښکاري چې ستاسو په شاعرۍ کې هم کمال شته ځکه چې تاسو ما څومره کتلي یې څومره مې اورېدلي یې نو که تاسو چېرته په کالج کې شعر ویلی کلام هم خپل ویلی نو هغې سره سټوډنټس پاسېدلي او لاسونه پړقوي. که تاسو عام مشاعرو کې چېرته خپل کلام اورولی خلکو ته نو په دې باندې دنیا خبر ده چې ستاسو په ترنم کې ستاسو په هغه کې دومره اثر دی چې هغې ته خلک پاسي او باقاعده به هغې ته لاس پړقوي، هغې داد به ورکوي تاسو ته. نو آیا ستاسو هم داسې شته په ژوند کې داسې انسټرومنټ شته چېرې تاسو هغه غږوئ او هغې سره تاسو خپل اواز مطلب اورېدونکو ته اوروئ؟ دا خو ګلونو کتونکو کتلي دي هغه څه چې کله مې کت کبډي او ته ورته چې منګې والی دا خو ټولو خلکو کتلی دی او د خلکو ته پته دی چې زه زما مینهوالو ته زما مینانو ته چې زه کیبورډ وامه پیانو وامه د هغې چل ما له راځي خو د میوزیک په باره کې به زه دومره ویم چې میوزیک یو لویه دنیا ده او ډېر زیات محنت غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. زه ما نه چې څوک سلاح اخلي وي چې زه میوزیک زده کوم زه ورته یم چې زه به ته به په 24 ګنټې کې 25 ګنټې په 30 ګنټې کې به 25 ګنټې ته پریکټس کې نو چې دغه پریکټس دغه مشق نه دغه ریاض نه ته وځې او دغه ستانۍ نو ته کم از کم میوزیک نشې زده کولی او که دغه ستایي نو بیا ته میوزیک زده کولی شي. او موږ چې دا کم میوزیک کوو نو موږ د خپلې شعر و شاعرۍ دپاره بس یو ځایونه راټینګ کړی او په هغې کې خپل طرزونه بس دغه کوو ګوټه کوي پکې هغه ریاض خو زموږ شته نه دی، هغه پریکټس زموږ شته نه دی کوم چې د میوزیشن دپاره په کار دی. نو دغه کیبورډ دی، دغه پیانو ده،
هغوی سره کله ناکله د ستونزو بهر صاحب خو کتونکو په ډېرو ملګرو ته پته هم ده ستاسو اوازونه یې اورېدلي هم دي ما یو ملګری دی هغه کله کله ما سره کښېني ما ته وایي یاره مخلصه وایي زه د شپې کور کې مې ځان له یو منګی کتلی دی نو یو منګی پروت وي نو ما پکې سر ورکړی وي په هغه کې نو وایي دې سره اواز ښایسته کېږي نو ما هم دغه کوشش ډېر زیات کړی منګی مې راوړی کور کې مې ایښی نو چېرې دې منګي دی دې کې د اواز رښتیا ښایسته کېږي چې بیا هلکه اواز دې ښایسته شوی خو ځان ساته چې څوک دله رانجه درلي مخکې به دا خبره هم ډېره کېدی چېرې دې فلاني سړي د اواز ځکه خراب شو چې دله چا رانجه ورکړي آیا دا حقیقت دی او مرچو د مرچو باره کې هم ډېر راغلی موږ ځان په مرچو ډېر سېزلی دی ترخه مرچ به هم خوړی چې داسې اواز ښایسته کېږي ګرانو کتونکو ته دې دا واضح وي دا ورته دې کې کلیر کوو چې ګورې دا اواز دا ګاډ ګفټ دی دا د الله د طرف نه یو نعمت دی دغه خلکو سره چاله چې خدای پاک اواز ورکړی او اواز ضروري نه چې دی د موسیقۍ سره اواز ښکلا د نعت سره هم راتلی شي د حمد سره هم راتلی شي هسې هم که د یو سړی چېرته ناست یو ښایسته ښایسته خبره کوي نو د هغه اواز هم په خلکو باندې ډېر ګلونو اورېدونکو ته یو خبره کول غواړم چې موږ کله عمر هم کم وو کله زلمي وو نو زموږ ملګری پلي محمود ماس چې هغه ستاسو سره موږ میلاو نو هغه به نعتونه ویل او موږ به هغه لپاره نعتونه هم لیکل ډېر مزدار مدله ما ته اوس راياد شو بهر صاحب یاره دی پلي محمود ماس خو زما هم ډېر نعتونه ویلي دي زما نعتونه ځکه ویلي زما د ترور زوی و نو د هغه له خدای پاک په هغه وخت کې ډېر ښایسته اواز ورکړی و اوس هم مطلب دا څه خبره په دې خبره کېږو چې به یې ستا نعتونه وایي او زموږ کله ناکله زموږ زما به ځکه ډېر وایي چې زه به اوس سهار وختي وم ډېرې شپې به زموږ یو ځای وي او بهر زموږ نه لږ لرې نو په دغه وجه باندې جي ګرانو کتونکو د بهر سره خوندورې خبرې ښایسته مرکه زموږ روانه ده انشاءالله دا به روانه وي او کوم ځای پورې به رسو دا به تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څومره کتی شئ موږ څومره برداشت کولی شئ یو وړه غونډه کې وقفه اخلو وړه غونډې دمه کوو هغې نه بس بیا راشو جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلي په خپل پروګرام مشالونو کې د ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې تاسو ته په ډېره مینه باندې بهر صاحب زموږ میلمه دی بهر نه خوږې خبرې موږ اورو زموږ خبرې دغه شان انشاءالله روانې دي بهر صاحب دا راته ووایي چې دا شمالي اشنغر خو دلته لکه یو خو زموږ ټول اشنغر دی که نه 400 نه راواخله تر دغه سایډونه ټول تنګی او عمرزی او دا ټول په دې کې راځي د دې نه دی خو دا شمالي اشنغر یادېږي د دې لوی نیر نه میرآباد نه دی خو چې کوم دا شمالي اشنغر دا ریچن او منډنی او شکور بارم خان ډېری داسې دا ټول په دې کې راځي په دې باندې یو ډېر زبردست تحریک چلیدلی د مزدور کسان پارټۍ یا د کسان یو تحریک چلیدلی دی هغه مختلفو پارټو په مختلفو وختونو کې هغه اوچت کړی دی او د دې ځای دلته چې کوم خلکو کوم غاصبانو چاته چې دغه خلک د هغې خلاف ودرېدل هغوی ته وویل چې بهی ولې تاسو مطلب دومره که نه نو د دې متعلق تاسو څه ویل غواړئ زه به د دغې نه مخکې یو دوه شعر ویم چې مزدور یمه کسان یمه زه جهان زما جهان یمه زه او تقسیم کړو په طبقو کې دا چا انسان ته انسان یمه زه او چې د فکر لالهزار مې کله سور لکه د اور شي د ځپلي او تروړلي سماج کړکې پکې شور شي نو راواخلمه قلم د ټکو ژبه ورله ورکړم ټول راټول کړم خپل غم د ټکو ژبه ورله ورکړم کله چې د شمالي اشنغر ذکر راشي نو د مزدور کسان تحریک ورسه وبریښي او اشنغر خو یو تاریخي ټاټوبی دی خو په خاص توګه باندې شمالي اشنغر د دې خپل تحریک دپاره د مزدور کسان تحریک دپاره ډېر زیات مشهور دی او دلته که مونږ وګورو نو دلته مایګریټډ خلک دی د بار نه راغلي خلک دی مومن دي دیروجین دي سواتین دي باجوړین دي منخیل دي دا خلک دلته میشته شوی دی راغلی دی او په دې وطن کې ځان له کورونه جوړ کړي او ځمکې یې نیولي دي دلته چې کوم د اشنغر خانانو هغوی دلته د انګریزانو سره د هغوی د دور حکومت چې په 1926 کې دغه یو دلته یو دغه شوی د یو قانون جوړ شوی
او دا ځمکې د هغوی په نومونو باندې لیکل شوي وي. ډېرې ځمکې د یو خان به 1000 جربه ځمکه وه، د بل خان به 2000 جربه ځمکه وه، د یو خان به 4 جربه ځمکه وه، د بل خان به پکې 18 جربه زره جربه او داسې 20 زره جربه ځمکه. او زیاتره خلک پکې زموږ دا داسې وو چې د کوټې ځای به یې نو دلته چې کم خلک راله هغوی دلته په دې ځمکو میشته شو، دا ځمکې آبادې کړې. دا خانانو خو نخ به دا ځمکې شړې پرتې وي، خوشې به پرتې وي، دلته ځنګلات وي، دلته هېڅ هم نه. نو دا خلکو دا ځمکې ودانې کړې، آبادې کړې، هغې آمدن شروع کړو. نو بیا دا خانان راپاڅېده چې موږ ته دا ځمکې پرېږدي. نو په هغې باندې خلک راپاڅېده او بیا زموږ د سیمه کې ډېر مشهور کسان لکه د مردان د لوري بشیر علي باچا موږ یاد کړو، یا به موږ د کوواټ نه محمد افضل بنګش یاد کړو، یا به داسې موږ ستار لالا، زیارت ګل لالا، داسې کسان به موږ یاد کړو، زموږ نجیب خان لالا، مثل لالا. نو دا بلا نمونه چې دې کسان دا په دې تحریک کې شامل، دا په دې تحریک کې شامل دي او تر اوسه پورې دا شامل وو او تر اوسه پورې دغه تحریک دی چې راچلیږي او دغه تحریک یو نوی شکل اختیار کړی. په هغه وخت کې په هغوی دا ګټه وکړې چې د دغه خلکو دپاره یې ځمکه وګټله. دغه وخت کې ډېر ښه شاعران هم مخې ته راغلل، لکه موږ به یاد کړو د محب ګل کاکا به یاد کړو، موږ به سید الابرار غر به یاد کړو، داسې سلطان خلقیار به یاد کړو، وزیر محمد مجبور به یاد کړو. دا ښایسته ښایسته نغمې په هغه وخت کې چې یخني مې کېږي د سیلۍ سره باران راغی، مورې پټېږه مکې سان راغی، یا دا چې ځمکه غواړو کور غواړو، ځمکه زموږ مور د خلکه موږ د خان نه مور غواړو. او داسې چغې به هم پکې خلکو ویل چې یا توره بنګه شه خانان دې ویرېده د پرشه. داسې ښایسته ښایسته شیان، داسې ښایسته ښایسته شیونه، کتابونه پکې لیکل شوي دي، نظمونه پکې لیکل شوي دي، نثر پکې لیکل شوی دی. او دغه کسانو شی خاص کر زه به د سید الابرار غر شاعري یاده کړم چې هغه به د سټیج دپاره ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي نظمونه جوړول او بیا به هغه د دې سیمې چې کوم د مزدور کسان شازلمي وو د هغوی په خولو باندې به هغه به هغوی ویل. نو دلته دې مزدور کسان تحریک ډېر غټ ثمره پاتې شوې ده، خلک یې نظریاتي طور بیدار کړي. اوس هم چې موږ یاد کړو چې په وطن کې چېرته د ظلم جبر خلاف راپاڅېدلې وي خبرې، نو د ټول نه لومبی مزدور کسان پارټي راپاڅي، مزدور کسان تحریکونه راپاڅي او د دغه ظلم جبر خلاف ودرېږي. بهر صاحب تاسو ډېر په ډیټیل سره ملګرو ته ویلې، خو د بهر صاحب شاعري چې کوم د هغه هم د ځپلې طبقې د خلکو ده، دغه خلکو دپاره دوی شاعري کوي. لکه څنګه چې ماته یو شعر یادېږي چې وایي بهره د زړه د کسانۍ دخل مې رو رو اخلي، د یار تصویر مې په کاله کې ځان ته خان ساتلی. نو دغه څنګه چې تاسو ته پته د علاقې یو اثر په سړي باندې کېږي او بیا بهر صاحب په دغه شیانو کې ډېر زیات بوخت دی. بهر صاحب دغه خبرې خو وشوې، د شاعرۍ خبرې هم وشوې، نورې به هم کېږي. خو دا راته ووایي چې خوراک کوئ تاسو کله کله؟ لکه څه شی په مینه باندې خورئ؟ بس زما خو ډېر شیان خوښ دي، خو فطرت په ما باندې ډېرې غټې پابندۍ لګولي، بیماري مې ده نو صرف سبزیانې خورم. ماشاءالله، نو ته خو ډېر خوش قسمته سړی چې ته صرف سبزیانې خورې. هغه میراوس لالا یو خبره کوي، وایي ډاکټرانو له چې څوک لاړ شي نو اخره کې ورته وایي چې یاره هغه ته ټیپر لیکي. نو ما یو ډاکټر نه تپوس وکړ چې یاره جي په دې ټیپر کې رښتیا دومره طاقت دی چې تاسو هر چاته لیکئ؟ وایي هغه ویل چې مړه خاورې پکې طاقت وي. خو موږ ته 50,000 روپۍ ورته دوی ولیکو، 500 ورته فیس والو، 2000 د هغې په تګ راتګ لیکي دي. نو به خوري څه؟ دا خو غوښه نه شي خوړلی، همدغه ټیپر به خوري. نو آیا په دغه کې رښتیا دومره طاقت دی چې تاسو صرف سبزیانې خورئ؟ بس زما مجبوري ده، زړه رنځ دی راته او ډاکټرانو راباندې نور شیان بند کړي. ګرانو کتونکو ته مې ریکویسټ دی، هغې ته هم وایم چې د بهر صاحب د صحت دپاره چې دی د زړه بیمار هم دی او الله دې دله ژوند ورکړي، الله دې دله ډېر عمر ورکړي او الله دې زموږ په منځ کې ستاسو په منځ کې دغه شان لکه څنګه چې شمع بلیږي دغه شان د خدای زموږ په منځ کې بلی، څنګه زموږ د پروګرام نوم مشعلونه دي. چې ګرانو کتونکو د بهر صاحب سره زموږ خبرې روانې دي او خبرې د خوراک څښاک روانې دي. نو د خوراک څښاک سره به زه یو وړه غونډه کې پوښتنه دې بل وکړم چې بهر صاحب اخوستن څه ته چې جامې مونږ وایو، نو آیا تاسو پینټ شرټ خوښوئ که نه کمیس پرتوګ خوښوئ که نه کورته خوښوئ، څادر خوښوئ، واسکټ خوښوئ؟ دې کې هم څه خوښوئ؟ وایي هر څوک د رقیب کمې ناولې جامې خوښي، هر څوک د رقیب کمې ناولې جامې خوښي، تا سره مې وښکلي ښکلې جامې خوښي. واه، او ته خو لږ د شونډو پر نوم د لیونتوب واخله، ته خو
ته خو لږ د شونډو په سر نوم د لیونتوب واخله شم به لیونی زما شلېدلې جامې خوښې او مخکې به داسې ښایسته ومه مخکې به داسې ښایسته ومه اوس په ځان خواري وکړم نو ښکلی شم اوس په ځان خواري وکړم نو ښکلی شم سپین رنګ مې د کپړو ډېر خوښ دی او زما بنیادي ته سور رنګ خوښ دی ځکه چې زه انقلابي یم او د انقلابیانو سره رنګونه خوښي او کپړې همدغه ساده کپړې کومه ځکه چې دا زما د انقلابیت نښه او کمال دا شوی دی چې د بهر صاحب سپین رنګ خوښ دی سپین رنګ غالبا چې زما په غاړه کې دی ډېر سپین خو به نه خو هغه خو ما اچولي دي چارصدوالي رزړوالي جامې او چې رزړوالي خمتۍ په جمي کې نه اچوي نو هغه اډو چارصدوال دی بالکل همدغه خو د اشنغلیانو بیاسې کیلو خیر ته مومن دی خو دغه هم د خلکو نښه ده او دغه سپیشلیټي ده زموږ د چارصدي زموږ د اشنغر وریجې او دغه جامې او دغه سپلی چې کوم دي که نه بهر صاحب تاسو هره خبره په شعر کې کوئ کومه پوښتنه چې زه وکړم تاسو خامخا څه نه څه جواب د هغې په شعر کې راکړی لکه څنګه چې د جامو متعلق پوښتنه وشوه دا راته ووایي چې تاسو خو لکه سبق ماشاءالله ویلی هم دی په سکول کې استاذ یې نو په سکول کې خو او بیا تاسو د پرایمري سکول استاذ یې نو سکول کې خو ډېر وران ماشومان یو دا خو د پرایمري خو دومره وران وي چاته ټماټر او چاته ټیپر او چاته سودا استادان ورته نمونه اخلي نو دومره ورانو وړو سره ستاسو زندګي څنګه تېرېږي نو بس داسې چلې چې هغه د پرایمري د استاد چې کوم د ده طبیعت هم دغه وړو ماشومان شي زموږ چې سکول ته ننوځو زموږ نه هم هغه ماشومان جوړ شي او بس په هغه ماحول کې ځان رنګ کړو زما د شاګردان دي ما وله نومونه ایښي چاته سپین سلیټی ویم چاته ولډر ویم ماشومانو یو ماشوم له نوم ایښی د هغه نوم نه زه ډېر انسپایر شوم ماشومان راله ماشوم راسوېدله مونږ جوسر نوم ایښی نو په هغه نوم باندې ډېر زه ډېر میین شوم جوسر جوسر دا بهر صاحب چې کله موږ سره کښېنم د خپلو ماشومانو دغه بچو ذکر کوي کوم چې د ده د کلاس د ده سره په سکول کې دي موږ ورپورې ډېر زیات خاندو بهر صاحب ډېر فن هم دی ډېرې د خندا خبرې هم کوي او هغه د خندا خبرې دي په هغه تکلونو کې شته دی تکلونه دي مختلف تکلونه یې دومره زبردست دي چې تاسو یې ګورئ هر یو خبره د کمال نه ډکه ده او د خندا نه ډکه ده او د سبق نه ډکه ده بهر صاحب دا راته ووایي چې تاسو اوس باچا خان پوهنتون نه د امفل سکالر یې امفل کوئ لګیا یې دا خو ډېر سخت ژوند دی دغې ته تاسو څنګه لاړئ او په کوم نظر ورته ګورئ په اصل کې زما کار تخلیقي دی لکه شعر و شاعري کول یا داسې نور نثر لیکل لکه تکل یا مضمون یا راپورتاژ یا داسې نور شیان لیکل افسانه لیکل ناول لیکل دغه زما ادبي کار خو دا په یو خاص ترتیب څه نه او کله چې ته یو په انسټیټیوټ ته داخل شي په یو ځای یونیورسټۍ کې یا پوهنتون کې داخله ونده ستا کار به په ترتیب شي دلته په باچا خان یونیورسټۍ کې د ریسرچ کار کېږي دلته پښتونخوا مطالعاتي سنټر دی نو د هغې لاندې د تحقیقي او تنقیدي کارونه کېږي نو ما هلته زه یم او هلته راسره نور ملګري هم دي او زما استادان دي او زه ډېر خوشحاله یم چې زما کار ته یو ترتیب میلاو شوی دی او خاص کار زه په تنقیدي کار او په تحقیقي کار باندې زما ذهن هم خلاص شو او اوس په هغې باندې ما کار هم شروع کړی اوس هم چې تاسو راتلی نو ما زموږ د پښتو ژبې یو ډېر ښکلی شاعر دی ریاض تسنیم نو د هغه د یو کتاب دی د هغې تنقیدي جایزه ما لیکله او دغسې د خپل چې زما کوم تنظیم دی جندې پښتو ادبي جرګه نو د دې مقاصد او د دې په دغه باندې د دې په ادبي کار باندې مې تر دې دمه کار شروع کړی دی نو داسې ښایسته ښایسته مقالې اوسه پورې خو موږ به یو تخلیقي کار کوو مقاله داسې ده چې دې دپاره د کتاب کتلو ضرورت وي د کتابونو کتلو د حوالو ضرورت وي ورته د هغې سره زما د سټډي کار او د مطالعې کار هم جاري دی کتابونه اوس ګورم دا راته ډېره ګټه پیدا شي بالکل مطلب تاسو تخلیق کار یو تاسو کار هم دغه دی چې لکه مطلب تاسو به تخلیق کوئ او تاسو به انشاءالله نوي نوي شیان ملګرو ته وړاندې کوئ ګرانو کتونکو یو وړه غونډه کې لږه شان دمه کوو د هغې نه پس بیا راځو اخري یو څو خبرې به د بهر صاحب سره کوو
ګرانو کتونکو د وړې غونډې دمې نه پس ستاسو لپاره خو وړه دمه ده خو زموږ لپاره دمه لږه زیاته وه ځکه چې موږ د هغه ځای نه دا کټونه راواخیستلو یو بل سایډ ته پکې رالو د بهر صاحب د کور سره خوا کې چې کوم پټی دی مزیدار د شړشمو ډک پټی دی او دا هم د ده پټی دی په هغې کې ناست یو نو ما ویل چې خلکو ته پته ولګي چې یاره زموږ په وطن باندې الحمدلله سپرلی هم راتلو والی دی او چېرته چې شړشم ګل شي نو دې مطلب دی چې سپرلي بهره دا ځل په سپرلو کې به د ښکلو سمستي کړم ګډاګانې زده کومه انډوخرې زده کومه نو شکر دی د سپرلو ورځې کې خیري شروع کېږي سپرلي را روان دي بارانونه ډېر زیات وشو په شینکو کې ناستو زیړ ګلونه دي شاته په بیکګراونډ کې تاسو ته ښکاري او دغه شان دا ټول پټي ټول علاقه یو زیړ ګل دی او شنه فصلونه دي بهر صاحب ملګرو ته خو مونږ ویلیو په سټارټ کې چې یاره بهر صاحب نه به کلام وورو نو دغه کلام به مونږ به تاسو نه یو په ترنم کې اورو او یو نظم چې کوم دی به مونږ ته خیر دی داسې ووایي نو زه یم چې اوه دا خو لکه فلي محمود معاذ صاحب هم راغی لکه وایي ته چې راشې نو د خپله خلق خبر شي د وینا حاجت یې نه وي چې سبا شي او زندګي راته بېتمې نن موسکی شوه لکه لاره د بهاره چې خطا شي معاذ صاحب ته هرکلي راځه زه یې ورته پرېږدم ستړی مشه کښېنه معاذ صاحب کښېنه ګرانو کتونکو دا زما او د بهر صاحب د ورکوټي ملګری دی زموږ یار دی چېرته به انشاءالله که داسې مقرر نو دې سره به مرکه کوو که خیري شاعر هم دی سکول کې استاد هم دی هغه چې د نعت ذکر کله مونږ وکړو چې یاره فلي محمود معاذ صاحب زموږ نعتونه ویل نو دغه دی راغی ما ویل چې دی ستاسو د دې ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې تاسو سره دی هم معرفي شي دی هم وګورئ چې یاره معاذ څوک دی نو معاذ صاحب ما د بهر صاحب سره مرکه خو تقریبا چې کمپلیټ شوه او اخري مراحلو کې نو ما د ملګرو په فرمایش باندې د بهر صاحب نه د یو نظم غوښتنه کړې ده نو که ملګرو ته هم نظم وویو نو مننه به د سپرلي حوالې سره یو خپل یو نظم وړاندې کوم او مخکې هم دا ما ویلی دی ډېر زیات ویټي خیبر نه هم دا شوی دی خو چونکې موقع ده سپرلی دی مستي ده نو بس زه وایم چې دغه نظم خپلو مینهوالو ته ډالۍ کړم سپرلی شو ارشاد په دې ښکلې موقع باندې چې د سپرلي موسم دی او سپرلی ښه په مستو کې دی ښه په دانګ دی جوبن کې دی خپل یو مشهور نظم ستاسو ته ډالۍ کوم سپرلی شولو جی ارشاد او داسې نظم دی چې په دې کې موږ ته د خپل وړوکوالي ښکاري نو ځکه په موږ باندې ښه لګي دغه به ډېر خوندکي جي ملګري دي مو واوري سپرلی شولو زموږ کلي ته راشه للمې ګل دي سپرلی شولو زموږ کلي ته راشه للمې ګل دي زما د زړه کچه غندل هر څه غندل دي او سپرلی شولو د شنو پاڼو نه ډکې دي کرکڼې سپرلی شولو د شنو پاڼو نه ډکې دي کرکڼې په مینه د یو بل نه پکې خولې اخلي چرچڼې او سپرلی شولو په اور د کټوۍ باندې د شوتلو سپرلی شولو په اور د کټوۍ باندې د شوتلو سپرلی شولو په اور د کټوۍ باندې د شوتلو خو ما سره څوک نشته په سمسۍ کې د خوړلو او سپرلی شولو د جمې یخني ځي تاوده زیاتېږي نن ورځ هم لږه ګرمه ده سپرلی شولو د جمې یخني ځي تاوده زیاتېږي ستا ګرمې سترګې راته ډېرې رایادېږي او سپرلی شولو دا وار به در نسرې شونډې ګبین خورم سپرلی شولو دا وار به در نسرې شونډې ګبین خورم هګۍ به یې شو ته به یې زیړ خورې زه به سپین خورم او سپرلی شولو لالیه باري کړې مې کټۍ ده سپرلی شولو لالیه باري کړې مې کټۍ ده اخستې د ګونګرو نه ورله ډکه مې پټۍ ده ډېر ښه بهر صاحب ډېر ښه او سپرلی شولو پی ډېر د مونږ هره ورځ شوملې کړو سپرلی شولو پی ډېر د مونږ هره ورځ شوملې کړو که ته راغلې د کوچو په ډوډۍ به چیني او سپرلی شولو بیا ستا په انتظار زما زړګی دی
سپرلی شولو بیا ستا په انتظار زما زړګی دی. ملکي نشته دی که نه؟ بلکې نشته، واحد یوسفزی هم نشته دی. بالکل واحد یوسفزی دی ژوند دی. دا شعر به هغه ته ډالۍ بالکل ډالۍ کوم. دا زما دا شعر واحد یوسفزي ته ډالۍ دی جی چې سپرلی شولو بیا ستا په انتظار زما زړګی دی. سپرلی شولو بیا ستا په انتظار زما زړګی دی. منلی مې دا وار د منظري بابا چیلې دی. چیلې دی او سپرلی شولو د زیم میلې ته دواړه به پیده ځو. او سپرلی شولو د زیم میلې ته دواړه به پیده ځو. خبرې به اوږدې کوو په لاره به اوږده ځو. او سپرلی شولو په غاړه د جیندي به مازدیګر کوو. ښکلي به ټول وي د جیندي په غاړه، ښکلي به ټول وي د جیندي په غاړه. په شکال مات شاشنغر ته زما سپرلی شولو په غاړه د جیندي به مازدیګر کوو. هملته بانګتې شور و شر ونډو خر کوو. واه بهر صاحب واه ډېر ښه مننه جی. او سپرلی شولو زمونږ د یارۍ بل کال پوره کیږي. سپرلی شولو زمونږ د یارۍ بل کال پوره کیږي. جوړ سخت کالې د بحر د مودو سوال پوره کیږي. او سپرلی شولو زمونږ کلي ته راشه للمې ګل دي. زما د زړه کچه غندل هر څه غندل. ډیر خبر صاحب ډیر زبردست کلام جی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا زما خل چې لومبه ځل دا کلام خو بار صاحب نه مخکې مونږ اورېدل دا نظم ډیر خدا اول ځل چې په سپرلو په مینس کې مونږ ناسو دا کلام دا تاسو برکت دی. او دا زمونږ د ام ټلویزیون کمال دی چې نن بهر سره په سپرلو کې مونږ ناسو دا نظم مونږ په سپرلی کې واورېدو. په خاص توګه به زه دا ویم چې زمونږ دا پروګرامونه چې دي دا بهر ډیر مسافر ګوري او د هغوی دپاره دا د زړه یو مرهمي. نو دا موږ هغوی ته ډالۍ کوو دا شیان، خاص کر د دې سپرلي په حواله سره. زه وایم چې هغوی د دې نه ډېره مزه ولې. په دغه کې به زه تاته وایم چې په دغه کې ډېر زیات زما شاګردان دي. نو خدای دې هغوی ټول عمر کامیاب لري. د زړه نه مې ورته دعاګانې وځي. ډېره مننه بهر صاحب. بهر صاحب تاسو بړه کې وایي چې او زمونږ کتونکي به مو وایي چې یاره بهر صاحب یې جوړې پرېښود هغه نظم یې خو نه داسې خو بلکل نه کوو. ما صاحب زه یم چې داسې وکړو چې د بهر صاحب نه په ترنم باندې څه واورو او ستاسو سندرې ستاسو کلامونه خو ډېرو خلکو ویلي دي. مطلب دا چې هغې کې یو زه هم یم چې دا یو بل ته چې ګورو بهانه په بهانه د دې نه به جوړېږي زموږ دواړو یارانه. دا کلام ما ویلي، ما سره ستاره یونس ویلي او دغه شان ګلزار علم کت کبډي ویلی دی. ډېرو پرزانیم پکې یو په هغه وخت کې یو سندره ویلې وه. نور روان هم دي. اوس یو چا راته ویل چې یو سندرغاړي چېرته په میوزیک سره هغه ستاسو یو کلام ویلی دی. نو که څه ټکي مکي پکې د خوا دې خوا شوي نو تاسو وایي چې یاره زه به هغه وویم. نو خو وایي بیا خو په ترنم باندې دغه کلام دغه سندره یو نوي ګلوکار ویلې ده او زه هغوی ته ګناه هم نه ګڼم ځکه چې هغوی د دې کار په تقدس باندې نه پوهېږي. څه ټکي بیا پکې غلط کړي، حالانکې د چا په شاعرۍ کې ټکي غلطول دا ټیک کار نه دی. نو هغه د میوزیک سره دا دغه خپله خواري اوسه ډېره کړې ده. طرز هم زما دی او زه په تحقیق کې موږ دا شیزونه زده کړه چې کله موږ د چا حواله ورکوو یا د چا څه شیز وایو نو پکار ده چې د هغه نوم موږ یاد کړو چې دا دغه رګنې دا په ادبي سرقه کې راځي. نو هغه سندره تاسو ته ډالۍ کوم، مکملې ډالۍ کوم، د سی ټکو سره ډالۍ کوم. او چونکې د سپرلي موسم دی په دغه سندره کې هم د سپرلي ذکر دی نو په ترنم سې ویمه کوشش کوم. ډېر خوند به وکړي بهر صاحب. جارولی لیلو لیلو جارولی لیلو جارولی لیلو لیلو جارولی لیلو راشه زمونږ چمته چې شي ورځې د سپرلو. جارولی لیلو لیلو جارولی لیلو سن بپو کی بیری کو غون بکو غزان پکی تو تبورو خیجو او بخرو تو تان پکی سن بپو کی بیری کو غون بکو غزان پکی تو تبورو خیجو او بخرو تو تان پکی او بگر زو مدی پا ورد بر سندو او بگر زو مدی پا ورد بر سندو
جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو تالا بګنې لړم پورچی د غنو خيجي بیا باد شکرې بوي ستاد ننګو خيجي تالا بګنې لړم پورچی د غنو خيجي بیا بدو شکرې بوي ستاد ننګو خيجي چل بدر تاس د کمپو اتر کې دو چکو الله چل بدر تاس د کمپو اتر کې دو چکو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو راشه زمون چمتا چی شیور زیدو سپرلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو دلته د رحمان مزار دلته د خوشحال سله دلته د جیندیوبو دلته د غنی کله دلته د رحمان مزار دلته د خوشحال سله دلته د جیندیوبو دلته د غنی کله تابه میل منکم دو باګرام د ګلالو تابه میل منکم دو باګرام د ګلالو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو مونږ په یو بل مین خوخه د یو بل کوو زوبه د خیبر پلار سیل به د کابل کوو مونږ په یو بل مین خوخه د یو بل کوو زوبه د خیبر پلار سیل به د کابل کوو بهر تل ودان دی وی هیواد د پښتنو بهر تل ودان دی وی هیواد د پښتنو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو راشه زمون چمتا چی شي ورځې د سپرلو راشه زمون چمتا چی شي ورځې د سپرلو جاروړي لیلو لیلو جاروړي لیلو ډیر خبر صاحب ډیر زبردست بهر صاحب ډیر خسته کلام په ترنم باندې ما ګوره دروغ نه دی ویلي ښه چې بیا دا نه وایي چې ګوره مخلص د بهر متعلق د ترنم خبره کړې او هغه دروغ ویلو خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي او بله خبره ده چې سپرلي دي شړشم دي او د مخلص په جیب کې او د مخلص په غوږونو کې د ګل نه دا خو کېدی نه شي هلکه کامرانه دا د بهر صاحب پر کوټه غونډه کې توتو راغلی که دا د پکې غونډه کې د کیمره کې راواغېست ډېر کتونکي دا خوښوي او د ده نوم شاپرک دی شاپرک راشه راشه جی ګرانو کتونکو دا د بهر صاحب پر کوټه سپی دی او د ده نوم دی شاپرک او یو د ده بل توتو دی هغه هم ډېر مزېدار نامه د بهر صاحب نوم دی شیرو شیرو کو د چا نوم یې دی خفه کېږي نه داسې د مینې نه وایي بهرحال بهر صاحب خوږ سړی دی نو خواږه خواږه دا شیرو نوم چې دی دا زمري په چونکې تکړه دی ډېر زیات نو موږ له شیرو په دغه بیس باندې هغه خپل سپي ته شیر وي لکه شیر نه شیرو او دا شاپرک ما د خاص کر د موتی الله تراب د نظم نه اخیستی شاپرک هغه نوم یې په ده باندې ادبي دا هم ادبي نوم دی جی ګرانو کتونکو د بهر صاحب مرکه غالبا چې دې وخت کې بس موږ راټوله کړه او په مزه مزه بس پای ته ورسېده خو د بهر صاحب سره به اخري دغه خبره وي چې بهر صاحب زمونږ ډېرې خبرې خو به داسې وي چې هغه زمونږ نه پاتې دي او ستاسو یو جهان مننه کوم چې زمونږ ایم ټي وي له تاسو دومره ټایم راکړ وخت مو ویسته تاسو مې ډېر په عذاب هم کړی ټوله ورځ د ټیچینګ هم کړی دی ستړی هم یې او ناروغه هم یې خو بیا دې هم موږ له وخت راکړې یو جهان مننه ملګرو ته به څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ زه به هر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه
زه بهر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه خو خلکه دا مې د دې زړه خانه خراب چغه ده او ما مې د ډېرو مایوسو او محرومو په غېږ کې ما مې د ډېرو مایوسو او محرومو په غېږ کې زده کړې یو چغه هغه د انقلاب چغه ده. زه نوي نسل ته دا پیغام ورکول غواړم چې د خپلې طبقې سره د خپل ځپلي ولس سره مینه پیدا کړي او د انقلاب هڅې وکړي. ډېره خوشحاله اوسئ. جی ګرانو کتونکو د بهر صاحب مرکه تاسو واورئ. د بهر صاحب ستاسو یو جهان مننه کوم. ما صاحب ستاسو هم مننه کوم چې ان د انټرویو په مرکې په وخت کې تاسو راغلئ یو ملګرو سره مخ په مخ کېنولئ. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ پروګرام دی مشالونه او په دې کې به دغه شان مشالونو سره ستاسو انشاءالله پېژنګلو موږ کوو. هغوی به تاسو ته راولو بالکل مخ په مخ به تاسو سره کېنو. د هغې هغه خبرې چې هغه نه تاسو اورېدلي دي او نه موږ اورېدلي دي او نه د کیمرې اورېدلي او نه به یې کتلي هغه خبرې هغه رازونه به د دغه خلکو نه موږ پټ رازونه چې څه ته وایي هغه به موږ را برسېره کوو او هغه به انشاءالله ستاسو مخې ته راولو او دا ټول کمال به د چا وي بالکل دا به د ایم ټي وي کمال وي کوم چې زمونږ ټلویزیون دی ایم ټلویزیون مردان ټلویزیون په نوم باندې ډېر زیات کمی محسوسومه چې ما سره زما ملګری زما خوږ یار وحید یوسفزی نشته دی حالانکې دې مرکه کې به ما سره ډېر بوج اوچت کړی ټولې خبرې ما ځان له وکړې او هغه ډېر خبرلوس هم دی زما نه ډېر زیاتې خبرې هغه کې زه اکثر غلی ناست یم. خو بهرحال انشاءالله نیکسټ به کوشش کوو چې هغه راسره وي خدای دې هغه له صحت ورکړي په دې هڅه په دې هیله چې الله دې زمونږ راتلونکي وختونه د خوشحالو ډک کړي او الله دې وکړي چې زمونږ په دې وطن کې زمونږ د پښتونخوا چې د خدای دې په دې کې امن راولي خدای دې په ټول وطن کې امن راولي ټول پښتانه دې الله ښاد او آباد لري. ستاسو ټولو ملګرو یو جهان مننه. انشاءالله را روان پروګرام به زمونږ د بل یو ملګري سره وي د بل یو مشال سره به زمونږ پروګرام وي هغه مشال چې ملګرو ته رڼا ورکوي موږ ته رڼا راکوي. ستاسو ټولو کتونکو ستاسو ټولو ملګرو ستاسو ټولو اورېدونکو یو جهان مننه. خپل قرباني مخلص لور کې اجازت د لوی الله په امان.